سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. زیاتره ملګري وایي چې آیا کولی شو په افغانستان کې مونټایزیشن ترلاسه کړو. نو په دې اړوند تقریبا دا به نه پوهېږم چې زما 10مه ویډیو وي چې زه په همدغه اړوند یې جوړوم. هو 100% یې کولی شئ، خو ځینې شرایط دي، اصول دي چې هغه باید تاسو تطبیق کړئ تر څو تاسو دغه مونټایزیشن څنګه کړئ ترلاسه کړئ. یوه یادوري لنډه د 2 شیانو نه کومه. یو خپل اوریجنل کنټینټ دی. کله چې تاسو اوریجنل کنټینټ اپلوډوئ تاسو به د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کوئ په افغانستان کې. ورسره د اوریجنل کنټینټ ترڅنګ د فیسبوک لپاره د یوه وی پی این کارول دي. هغه سرفشارک وی پی این تر ټولو ښه وی پی این دی. نور چې تاسو هر یو اخلئ زه په هغې کې کار نه لرم، خو ما دومره درته وویل چې مقصد سرفشارک وی پی این نه بل ښه وی پی این څنګه دی نشته. یوازینی سرفشارک وی پی این دی چې په افغانستان کې ریزلټ ورکوي تر څو مونټایزیشن ورباندې ترلاسه کړئ. ځکه دغه زما دریم پیج دی چې زه همدغه د سرفشارک وی پی این په واسطه څنګه کوم مونټایزیشن ترلاسه کوم. نو دلته تاسو وګورئ دغه پیج زما هم په افغانستان کې مونټایز شوی دی. یو څه اندازه یې ارنینګ کم دی، خو خبره دا ده چې هلته دغه ویوز خو یو د تېرې میاشتې ویوز پکې پاتې شوي دي، او بل دغه میاشت چې ده په دې کې ویوز روان دي. نو بیا هم تقریبا 2-3 څلوېښت خو ښه دي. ګزاره کوي وخت سره به دغه پیج پرمختګ وکړي، نور به هم ښه شي. نو اصل مهم قانون چې دی هغه د خپلو ویډیوګانو جوړول او خپرول دي. ورسره په څنګ کې وی پی این باید له لومړي سره تاسو ولرئ. تاسو چې کله وی پی این ولرئ هر کله چې مونټایزیشن درته راغی بس تاسو به په لنډ ډول اپلای ورته وکړئ. ښه، نو دغه کومې لارښوونې کوم اصول چې دي د مونټایزیشن همدغه ویډیو لومړي کمنټ ته لاړ شئ. هلته ما د یوټیوب چینل لینک درکړی دی، مکمله ویډیو په دې باندې ما جوړه کړې ده. دلته زما په همدغه پیج کې هم شته، خو دلته ډېری ملګرو نه وه کتلي. یو خو دلته به لاندې راشم، دغه ویډیو ده دلته، دا خو تصویر ما خپور و، دغه ویډیو ده دلته په د پیج کې هم موجوده ده. دغه ده البته دغه یوه دغه ویډیو ده دا په همدغه پیج کې موجوده ده. ټول معلومات مې همدلته پکې ورکړي دي. نو تاسو چې همدغه پیج ته داخل شئ همدلته شته، په لومړي کمنټ کې په یوټیوب باندې ما نشر ده، لینک مې درکړی دی، هملته یې وګورئ. انشاءالله ټولو معلوماتو څخه به برخمن شئ، او راتلونکي کوم اپډیټونه یا کوم داسې څه چې وي چې مثلا فیسبوک کې هم هغه به هم زه تاسو سره په یوټیوب باندې نشروم. نو لاړ شئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د ویډیوګانو څخه هم ګټه واخلئ، او همدلته افغانستان کې خپل د فیسبوک پیجونه څنګه کړئ مونټایز یې کړئ.